د تاریخ له زرینو پاڼو. د صلیبي جګړو په جریان کې یو غله له یوې عیسوي مېرمنې څخه د هغې ماشوم بچی غلا کړ. هغه مېرمنه د خپل ماشوم بچي په غم کې شپه او ورځ کړېدله. بالاخره د خلکو په مشوره باندې هغه عیسوي مېرمن د جنگ میدان ته ولاړه او له ډېرو هڅو وروسته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله تر خیمې پورې ورورسېدله. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په ډېر ادب او احترام سره د هغې مېرمنې فریاد واورېده. بیا سمدستي خپلو مجاهدینو ته امر وکړ چې شپه او ورځ یې وکړي، خو دغه ماشوم چې هر څنګه وي باید را پیدا یې کړي. له ډېرو هڅو او تلاش وروسته مجاهدینو خبر راوړ چې د دې اختطاف شوی ماشوم یو سوداګر له غله څخه د پیسو په بدل کې اخیستی دی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله له هغه سوداګر څخه په 2 چنده قیمت باندې هغه ماشوم بیرته واخیست او خپلې مور ته یې حواله کړ. د صلیبي لښکرو جنرال ریچارډ چې له دغه قصې څخه خبر شو نو یې خپلو جنګیالیو ته دغه تاریخي جمله وویله: زما په فکر په کوم قوم کې چې د عدل او اخلاقو پیمانه دومره زیاته وي، له هغه قوم سره جنگ کول ستر حماقت او ځان وژنه ده.